بسم الله الرحمن الرحیم. نن په وړ کې موږ سره لیاوټ ټیپ دی. لیاوټ وای شکل چوکاټ ته نو دی کې څومره آپشن یا کمنټس دي موږ سره دا به د چوکاټ یا د شکل په اړه خو دې صفحې یا د ډاکومنټ. اوس وګورئ دا ما سره یو صفحه ده زه لیکل کومه. دا لیکل مې وکړه. دې کې موږ څو ګروپ دي په دې لیاوټ ټیپ کې. دې کې موږ سره یو ګروپ دی پیج سیټ اپ. نو دې کې دا څومره آپشن چې دا د صفحې په اړه دی یا که غاړې شوې یا صفحې اورینټیشن شو سیز شو دا ټول د صفحې په اړه دی. بیا دا آپشن چې دا ګروپ چې دی دا پیراګراف ګروپ دی دا مخکې موږ ویلی او دا چې دی ارینج د ترتیباتو ګروپ دی چې د عکس یا شکل کومه سي ترتیب کې. نو دغه درې ګروپه پکې دي. اول راځو مرجنس ته. مرجنس وایي چې شته موږ دې صفحې کې لیکل کړي دي صفحې ګر چاپېره د صفحې ګر چاپېره چې کوم دا تش ځای نه پاتې دي دغه ساحو ته مرجنس وایي. دا بیل لاندې مرجنس دی، دا پاسه ټاپ مرجن دی، دا لیفت مرجن او دا بل لاس ته رایټ مرجن دی. نو څلورو خواته ګر چاپېره دا سپین ځای مونږ چې دی دې ته مرجن وایي. ته کولی شې د دې دا کم کې یا دا زیات کې نو ته به دې مرجنس ته راځې. مرجنس کې څو خبرې دي. اول مرجنس نارمل دی. تاسو په دې عکس کې وګورئ کوم چې دا منځ کې شین ځای دی دې کې لیکل کېږي دې لاسه مرجن دا ځای شو، دې لاسه مرجن دا ځای شو، لاندې مرجن دا ساحه شوه او پاسه هغه. اوس د نیرو ته وګوره دې کې دا صفحه ډېره غټه ده. مرجن څنګه دی؟ کم دی. ووایي لږ دی دې لږ دې لاس ته لږ دې لاس ته لږ پاس لږ لاندې. ماډریټ کې وګوره دې کې مرجن برابر دی. وایډ کې وګورئ دا منځ چې دی دا صفحه ده او وګوره څومره غاړې چې دی دا تشې پاتې کېږي. که په دې نه پوهېږئ اندازې ته وګورئ. ټاپ خوا نه یو پوینټ مرجن دی او لیفت خوا نه هم یو پوینټ دی. نو ټولو طرف نه یو پوینټ چې دی مرجن دی. نیرو کې وګورئ نو مرجن چې دی نیم پوینټ دی یعنې کم شو، غاړه کمه شوه. او چپ طرف ته هم نیم پوینټ دی، د ټولو طرف نه نیم پوینټ دی. نو دې کې چې مرجن کم شو خامخا صفحه غټه شوه. دې کې وګورئ د وایډ کې مرجن چې دی ټاپ نه یو پوینټ دی، لیفت نه 2 پوینټه دی او د رایټ نه هم 2 پوینټه دی. نو دا کم شو. نو زه اول راځم دا لیکل ګورم چې دا څو صفحې دي. دا مونږ ته دې ځای کې معلومیږي چې مونږ په پیج 1 په اوله صفحه کې او په 9 د 9 یعنې ټولې 9 صفحې دي. او کنټرول پی پرنټ کې به دا مونږ سره په دې ترتیب ښکاري چې شی به یې دا صفحه پرنټ کې ګوره امرجنس تشې پاتې ده غاړې. نو زه راځم چېرته مرجنس ته راځم او نیرو نری مرجنس ما واغوستو. اوس وګورئ د صفحې د ډاکومنټ چې دی دا غاړې ډکې شوې. کنټرول زیډ مخکې داسې وګوره ډېرې غاړې تشې دي او اوس وګوره دا غاړې ډکې شوې. مخکې څو صفحې وې؟ 9 صفحې وې. اوس څو شوې؟ 2 صفحې شوې. 2 صفحې په دې غاړو کې لیکل تا چې وکړه کم او زیات کړه. که بیا ځلې پرنټ کې ګورئ کنټرول پی نو پرنټ کې مو ګورئ دا غاړې ډېرې ډکې تشې نه دي پاتې، هغې کې هم لیکل شوي دي. بیا زه راځم چېرته مرجنس ته او بیا دا وایډ اخلم. نو ګوره دا لیکل وشو خو غاړې ته صفحې چې شوې ډېرې دغه شوې او څو خبرو ته لاړه 12 صفحو ته لاړه. دا شته پرنټ کې نو پرنټ کې به دا غاړې ډېرې تشې پاتې. دا د مرجن خبره. نو موږ چې کوو هم بېرته همدا نارمل استعمالو او بیا دې کې زیاتې خبرې دي هغه اډوانس آپشنې دي بیا نه ورېږي. نو ته کولی شې خپل مرجن کم او زیات کړي. اوس دا صفحه وګورئ دا ما سره عمودي ده. زه یم چې دا افقي شي جدول ته یا بل ډیزاین ته یا شیلي کې چې هغه په افقي ډول صحیح راځي. نو ته په دې روټیشن باندې کلیک کړي. پورټریټ عمودي ته وایي، لینډسکیپ د افقي ته وایي. صفحه داسې شو افقي ډول شوه. نو کنټرول پی پرنټ کې به هم دا صفحه چې په افقي ډول باندې وي. او که زه چې وکړم بېرته دې روټیشن ته راشم پورټریټ واخلم نو دا به عمودي شي. بېرته کنټرول پی پرنټ کې به هم څه کېږي دا عمودي چاپ کېږي. څه خو نه دی دا دوه. سایز دی موږ سره دا کم سایز کې دا صفحې صرف څومره دا صفحې صرف څومره مرجنس خو موږ دا غاړې ویلې او همدارنګه اورینټیشن کې خو صفحه عمودي افقي شوه. سایز کې د صفحې اندازه چې صفحه څو اندازه څومره 100 سانتي کم سایز کې. نو زه به سایز ته راځم. موږ سره د وړ کې ډیفالټ خپل سایز چې دی هغه 8.5 په 11 انچو کې دی. یعنې 8.5 انچه د صفحې د دې ځای تر دې ځای پورې 8.5 انچه
او د صفحې اوږدوالی چې دی هغه 11 انچه. نو دا ټول تیار سایزونه دي. څو په لیټر کې تیار کړه نو هغه د عادت نیم په 11 کې، ټیبلټ د 11 په 11 کې، لیګل نو دا لیګل شو او دا A4 شو 8.2 کوم چې د سپین وره کې دی دا A4 دی 8.2 په 11.6 کې، یا الته لیټر وګورئ نیم په 11 کې، یعنی لږ فرق کوي دا لیټر او A4 هم فرق کوي. A3 غټ سایز دی 11 او په 14 کې. نو دا ټول سایزونه دي. مثال دلته وګورئ دا لیکل چې دی مثلا 10 صفحو کې دي 9 صفحو کې دي 9. که زه چېرته راشم سایز ته راشم او دا غټ سایز مې واغوستو صفحه غټه شوه څو صفحو ته کیسه راغله 4 ته. اوس چې ته کنټرول پی پرنټ هم وکې کې دا صفحې غټې دي دا یو صفحه ده دومره غټه صفحه شو ده دا صفحه ده یو دانه سل باندې به کلیک کوم چې څه وایي یو صفحه شو دومره غټه. او که زه چېرته اسکیپ بټن ووهم بیرته د سایز ته راشم دا لیټر واخلم 6 صفحې شوې یا 9 صفحې شوې اوس یې کنټرول پی وکړي کوم ګوره صفحې وړې شوې یو راځه دا 3 راغلې. نو ته کولی شې چې سایز ته راشې او هغه استعمال کوم. دا لیټر سی دی لیټر او دا ټول A3 د هغې نه غټه پرچه راځي بیا چې پرنټ کې په A3 به پرنټ کې ځکه هلته صفحې سایز ډېر دی او که نور سایزونه پکار دي مور پیپر سایز ته به راشي او دلته به خپل یو لیکي ورته چې پراخوالی څومره او جګوالی څومره. زه یم چې پراخوالی 6 او جګوالی هم 6 نو 6 په 6 داسې شو لکه د مربع شکل. اوکې نو څو ګورئ دلته ما سره ټولې صفحې به په چش کې مربع شکل کې دي ځکه جګوالی هم 6 دی پراخوالی هم 6 دی. دا ما سره 20 صفحو ته کیسه لاړه. کنټرول پی پرنټ کې به دا داسې صفحې که دلته سایز داسې اخیستی دی نو زه بېرته سایز ته راځم او دا لیټر سایز اخلم. بل ما سره دی کې کالمز دي دا لیکل لیکلي دي غواړي دا په 2 کالمونو کې ته تقسیم کړي په 2 برخو کې نو په دې 2 باندې به کلیک کړي لیکل درته 2 کالمو شو. همدغسې ته کولی شي دا په 3 کالمو کې هم واخلي هم کېږي. او که ته کې یو مثال دغه 2 پیراګرافه چې دي ته صرف دا وشي نو دا به انتخاب کې کالم ته راشه 2 ورته وکېږه بس هغه لیکل به د یو پیراګرافي او دا کوم ځای دی چې انتخاب کړی دا په 2 پیراګرافي. بل ما سره کالم کې څه شی دی که یو کس و چې د دې دواړو منځ کې مې لین هم پکار دی کرښه دا به انتخاب کې دا مونږ یې څه کوو انتخابو. او اوس بیرته راځم کالمز ته نو دا لیفت چپ طرف ته به شي درته یعنی الیمنټ چپ طرف ته شو رایټ الیمنټ به ښي طرف ته شي. همدغسې بیرته دا 2 په 2 کالمو دا ویشم او بیا راځم لاندې مور کالمز نور اپشنې دي دې کې که ته دې کې اپشنې دي څو کالم اخلي دې ځینې نمبر ځای ته وه او رایټ ټو لیفت ښي نه چپ ته او بیرته تللی دی که چپ نه ښي ته لکه پښتو دا یې د لاین بټوین منځ کې کرښه نو اوکې دیکھو اوس به د دې منځ کې څه شي هغه کرښه مرې شي نو اوس څه کوه خپل لیکل پې نور برابره وه او بیا دې کې نور هم دي چې د دې ترمنځ مسافه څومره یې دا هم ته کولی شي برابر کړي. همدغسې دې پسې موږ سره بریکس وګوره دا هم د پیج صفحې په اړه دا خبره نو دا ځکه په دې کې راغله. اوس ما سره بل دی بریکس یې دی پیج کالم ټیکسټ ریپینګ نیکسټ پیج کنټینیوز ایون پیج آډ پیج. بریک پیج بریک هم موږ ویلو بریکس یو د سیکشن برخه ده ته کولی شي خپل لیکل یو ځای کې پرېږدې بل ځای ته لاړ شي یا په ایکسل کې یو سل کې لیکل کې یا بېرته لاندې راځي نو دې دپاره موږ دا بریکس استعمالوو. کولی شي یو لیکل یو کرښه دې ته بریکس وایي لکه دلته وګوره زه به دا ټول پاک کړم زه دلته مثال لیکم چې my name is Ali اوس زه انټر وام نور خو لیکل هم دلته کېږي چې ته نور لیکل کې زه چې لاندې کرښې ته راشم نو موږ ډایرکټ د انټر بټن و انټر بټن دی والا کرښه دې پرېښوده بلې کرښې ته راغی نو دغه ته چې بریک وایي چې ته یو کرښه لیکل پرېږدې بل ځای ته ځې
که زه دا اوس بیا زه دلته لیکلی دا ما پاته my name is علي مې ولیکلو بیا لیکم ورته چې I am a student. اوس بیا بریک اخلم خو زه یم چې د نوې صفحې ته لاړ شم دې صفحې کې همدومره بس دی بلې صفحې ته نو بیا کنټرول انټر مونږ یو پیج بریک به راشي صفحه مې پرېښوده هغه لاین بریک و چې کرښه مې پرېښودله او دا پیج بریک و چې صفحه مې پرېښوده دغې ته بریکس وایي مونږ سره دا بریکس مونږ سره ډېر دي نو دې لپاره زه بیا دا از ایکول ټو آر اے این ډي دا لیکل کوم هغه د پاره زه راځم بریکس ته نو اول ما سره پیج بریک دی دا دې کې مونږ انسرټ کې مونږ ویلو دا د پیج بریک او دغه تم شته دی په لی اوټ کې نو دا دې لپاره استعمالېږي زه د پیج اخر ته راغلم او دې ځای کې دومره لیکل شوي دي دا چې زه اوس نوټ لیکل کوم همدلته کېږي زه یم نه بل صفحې ته لاړ شم نو بریکس ته به راشئ او دا پیج بریک به واخلې نو ګوره بلې صفحې ته راغلی همدارنګه دې پسې ما سره چې شی دی کالم دی نو یو کالم به پرېږدی بل ته خو دا ټول کې څوک دیږي فقط دې کې دا سیکشن بریک ته راځو نو دې کې درته یو بله خبره وکړم ته چې کله چې شی کې لیکل کې مثال دا دې کې زه تریپل کلیک کوم دا یو پیراګراف ما سره چې شو انتخاب شو یو پیراګراف یا په دې کې تریپل کلیک کوم دا یو ما سره انتخاب شو مونږ چې لیکل کوو او کرښه نوې کوو نو په شفټ انټر سره کېږي ورته ما انټر ووالو انټر نوی پیراګراف سټارټ شو نور ته چې څه لیکل کې هغه دې نه بیل لیکه زه اوس دا انتخابوم لاندې ورسره نه انتخابېږي ځکه بیل پیراګراف دی ته انټر والی دی او ته وینه چې دې کې نور لیکل کومه نو بیا به ته چې وکړې شفټ انټر به وکړې او نور لیکل ورسره وکړه دا هم په همدې یو پیراګراف کې راغی اوس تریپل کلیک کې وګوره دا هم پکې سلیکټ شو مسافه هم ډېرېږي وګورئ دې ځای کې کنټرول شفټ دا به زه پاک کړم دلته زه راځم انټر وام او لیکل کوم وګوره مسافه ډېره ده د ټیبل کرښه چې ده او دا کرښه چې دې ترمنځ مسافه ډېره ده او که زه شفټ انټر ووام او دلته نور لیکل کوم وګوره مسافه هم کمه ده نو شفټ انټر سره موږ نوې کرښه اخلو صرف انټر سره نوی پیراګراف اخلي او دې ځای کې چې دی په ډیزاین لیاوټ کې موږ سره بریکس کې چې دي دا به ټیکسټ ریپینګ چې دی او دا به بیلیږي همداسې سیکشن ته راځو چې دا پوښتنه د ډېرو زده کوونکو ده سیکشن برخې ته وایي حصې ته وایي موږ په ډاکومنټ کې د خپل ډاکومنټ لیکل چې دا په مختلفو برخو ویشو لکه تاسو په مکتب کې د ریاضي کتاب یا د حساب کتاب کتلی چې درس شروع کېږي اوله برخه ریاضي درسونه جمع منفي زر تقسیم بیا کې بل سیکشن راځي دویمه برخه چې هغه مثال هندسه د ریاضي درسونه خلاص شي هندسه شروع کېږي او بیا هغې کې ورپسې درېیمه برخه د مثلثات سیکشن دې ته وایي نو دا موږ خپل ډاکومنټ په برخو یا په سیکشنونو په برخو باندې ویشو اوس که دا سیکشن یې نه تا 500 صفحې په یو ډاکومنټ کې لیکلی دی که ته واټر مارک ورکې نو ټولو ته به راځي ځکه ټول یو ډاکومنټ دی که ته هیډر ورکې نو ټولو ته به یو هیډر راځي ځکه ټوله یوه برخه ده نو موږ دا ډاکومنټ چې دی په برخو باندې ویشو په سیکشنو باندې ویشو که بعضو مثال ته د صفحو شمېر ورکې نو که ته صفحو شمېر پیج نمبر وکړې کې ټول به 1 2 3 یو نه شروع کېږي او تر 100 صفحې چې دي موږ غواړو چې او 100 صفحو ته الفبې شمېر ورکړو او 100 ته 1 2 3 ورکړو دې لپاره به ته دا ورډ ډاکومنټ چې دی دې ته به سیکشن ورکړې دا به نیمې کې نیم ته یو ډیزاین ورکړه یو فارمیټ ورکړه نیم ته بل فارمیټ ورکړه نیم ته یو واټر مارک ورکړه نیم ته بل ته نیم ته یو هیډر ورکړه نیم ته بل ته دې لپاره موږ څه کوو ډاکومنټ ویشو ډاکومنټ ویشلو دپاره یا سیکشن دپاره زه چې شی کوم لږ متن لیکم 9 پیراګراف مې ولیکو دا ټول یو ډاکومنټ دی اوس ښه وګوره یو واله دلته دا یو ډاکومنټ دی که زه چې شی کوم هیډر ته راځم او هیډر کې مثال ان یو لیکم دا په دې ټولو کې تکرارېږي ځکه ټوله یو خبره ده ان یو او که زه کلیک کوم دې ځای کې ماته سیکشن هم ښیي دلته زه رایټ کلیک کوم او دې ځای کې درته سیکشن نه ښیي مثال ته دې ځای کې راغلی دلته ولاړ دا څوم سیکشن دی څومه برخه ده نو دې ځای کې تا ته سیکشن نه ښیي نو دې ځای کې به رایټ کلیک کړي او دې سیکشن ته به هم چک ولګي سیکشن نو اوس درته سیکشن هم ښیي لاندې راشه سیکشن 1 اوس یو سیکشن دی سیز دا دی راغی نو ما سره سیکشن 1 دی په اول سیکشن کې
اوس راځم ستاسو په ول لپاره مثال دا لیکل ما کړي دي او دې ځای پورې صفحو شمېره مو واچوم چې موږ ته معلومات وشي. انزر ته راځم، پیج نمبر ته راځم، صفحې پاس برخه کې او په منځ کې او د دې به سیس چې دی دا به ډېر کړو. دا ما سره اوله صفحه شوه، دا ما سره دویمه صفحه شوه، دا ما سره دریمه صفحه شوه. دویمه څلورمه صفحه کې د بل سیکشن شروع شي، بله برخه. که ته په دې هیډر ساحه کې ډبل کلیک کړې نو دا تا ته هیډر ښیي چې دا هیډر دی او لاندې درته فوټر ښیي. زما دا درې صفحې دا د یو سیکشن یوه برخه او دا څلور پنځه شپږ نور دا د بله برخه. نو زه په دې دریمه صفحې کې دلته ودرېږم اخر کې او زه راځم چېرته لیاوټ ته، لیاوټ کې بیا راځم بریکس ته. بریکس کې ما سره نیکسټ پیج دی یعنې بله صفحه کې. دلته څه وایي انزرټ ا سیکشن بریک و سیکشن برخه پکې واچوه او نوی سیکشن شروع کړه په نوې صفحه کې، په راتلونکې صفحه کې. زه څومره صفحه کې ولاړ یم؟ درېیمه کې. نو تا چې دلته بریکس ته راغی او دا نیکسټ پیج نوې بله صفحه، نو چې په دې دې کلیک کو نو څه وګورئ دا درېیمه صفحې کې چې شو سیکشن راغی، څلورمه کې نوی سیکشن شو. که زه اوس د ایزي کې ډبل کلیک کړم نو وګورئ فوټر ښیي څوم سیکشن دی؟ سیکشن 1 او لاندې څوم سیکشن ښیي؟ سیکشن 2. دا زما ډاکومنټ په دوه برخو تقسیم شو، یو سیکشن 1 کم چې پاس دی او یو سیکشن 2 کم چې لاندې دی. زه اوس بېرته کنټرول هوم پاس سر ته راځم. بعض وخت موږ 1.5 صفحې پس دا سیکشن اچولی یو. زه ډایرکټ یم چې دا اول سیکشن درس دا ما کتلی دی، زه یم ډایرکټ دویم سیکشن ته ځم، دویمې برخې ته. ته به څنګه ځې؟ دا مخکې مونږ ویلو کنټرول جي ګوټو به وکېږي او دلته به سیکشن وکېږي. زه دویم سیکشن ته ما ویسم، څومې صفحې ته به مې وسوړي؟ نو وګوره څلورمې صفحې ته چې کم دویم سیکشن ته یې زه راوړلم. نو دا سیکشن نیم شو، پاس یوه کیسه ده اوس 3 صفحو پورې او څلورمه لاندې بله کیسه ده. سیکشن دغسې اچول کېږي. بیا دې پسې دی دا سیکشن ختم مې کړو، کنټرول زیډ مې لرې کړو. دوستو چې په همدې څلورمه صفحه کې زه ولاړ یم او په همدې صفحه کې د سیکشن راشي، هماغه خبره ده. لیاوټ ته به راشي او بریکس ته به راشي او کنټینیوس کې څه کېږي؟ انزرټ سیکشن اچوي او نوی سیکشن شروع کېږي همدې صفحې نه. څلورمه صفحه کې بس هیڅ ته راشه، لیاوټ ته راشه، بریک ته راشه او کنټینیوس په همدې صفحه کې څه کوي؟ سیکشن یې واغوستو په همدې څلورمه صفحه کې. نو چې تاسو ته به څنګه پته لګي؟ وګوره زه دې ځای کې ولاړ یم، دلته ما ته څه ښیي؟ سیکشن 1 او په دې ځای کې ولاړ یم. بل ته اوس وګوره اوس سیکشن 2 شو، یا دې ځای کې ډبل کلیک کړه چې پاسې سیکشن 1 او لاندې راځه سیکشن 2. که ته هره صفحه کې نو ته دغه صفحه کې دا سیکشن 1 دی، لاندې راځه دام سیکشن 1 دی، دام سیکشن 1 دی. نو اوس د څلورمه صفحه کې سیکشن 2 شروع شو. ته کولی شې په دې ترتیب همدا اوس کیسه اوږدېږي. زه همدې بریکس ته راځم. که ته غواړې چې ایون پیج تاک او جفت صفحو کې واچې، دې نه پس تاک صفحه یې یا دې پسې جفت صفحه یې، نو ته کولی شې دا واخلو. موږ دا نیکسټ پیج او کنټینیوس ډېر استعمالو. بل اوس د دې ګټه څه شوه؟ نو ما تاسو ته ویل چې سیکشن نیم شو. که ته دویم سیکشن ته ځې، درېیم ته په واټر مارک کې، پیج نمبر کې، په داسې ډېرو ځایونو کې موږ څه کوو؟ استفاده ترې کوو. لاین نمبرز دی طریقه پاتې شوه چې څنګه 2 واټر مارک یا 2 نمبر یې. نو تاسو سیکشن ویل، نو اوس به درته ما طریقه وکړم چې ایسته کیسې خلاصه شي. صحیح ده؟ زه به دا ډاکومنټ نور بند کړم. راځم چېرته یو تش ډاکومنټ اخلم او دې کې زه لیکل کوم، 9 نوي پیراګراف لیکل به وکړو. دا ما سره چې دی 9 ولګېده که 9 نوي لوډینګ دی. صحیح ده؟ اوس زه راځم صفحو شمېر ته. زه ما اولې صفحو ته الف ب ت ورکړم او نورو ته چې دی 1 2 3 ورکړم. مثال دا یوه صفحه ده او دا لاندې دویمه صفحه ده او ورپسې لاندې درېیمه صفحه ده. وزم دا 2 صفحې چې الف ب والي، دا 2 صفحې الف صفحه ب صفحه او دې کې دې شي 1 2 3. نو زه باید شو کومه دې ځای کې سیکشن واچوم. که په دې صفحې کې ودرېږي هلته به نیکسټ پیج وایي چې سیکشن دې ځای کې پرېږدي، دلته نوی سیکشن شروع شي. او که همدې صفحې کې ولاړې بیا به کنټینیوس ووایي. همدې صفحې کې سیکشن اچوم، نو زه همدې ته راځم او چېرته راځم؟ اول پیج نمبر ته راځم، ګورئ چې څه کېږي. زه انزرټ ته راځم
او پیج نمبر ته راځم او بیا ټاپ اف پیج مې پکار دی منځ کې مې پکار دی نو منځ کې راځي بیا باید شو کې پیج نمبر ته راشي د فارمیټ پیج نمبر ته راشي او صورت هم چې ماته له بیته والا اوکې نو هغه له بیته شو چیرته سایز نه خالي دا سایز به لګ ډیر کو تا خدا ولیکه اوس الف لاندې ب ت س دا ټول لاغلي دي جیم هي دا نه صرف الف ب دي نو د ما سره سیکشن شي بدل شي الف ب او نور ورسیو دوه درې نو زه چې کومه کنټرول زیډ وام د الف ب ختمه کوم اساس مې زیات کړو یا صرف کی سزا لوګ ته چیرته راځم انزر ته راځم پیج نمبر ته راځم او دا به ریموو کوم ختم شو نو زه چې کوم سیکشن اخلم زه راځم دا اوله صفحه لاندې دویمه صفحه او دې ځکه بس نه وی حساب شروع کوم زم دې صفحه کې ودرېږم لی اوټ ته راځم بریکس ته راځم او کنټینیوس یعنی په دې ځکه ما نوې سیکشن واغوستو اوس کو ګره ډبل کلیک کا هیډر ساحه کې فوټر ساحه کې پاس سیکشن 1 او لاندې سیکشن 2 یعنی زمون ورډ نیمه شو دا چې نیمه شو نو ته چې اوس پاس راشي پاس اول سیکشن کې ولاړې او انسرت ته راغلې ناسې پیج نمبر ته راغلې صفحې پاس برخه کې او منځ کې کلیک او دا سیز ډیر کو نو څو غره الف ب او لاندې وتی ته اوس موږ خو سیکشن ما غاستو به څنګه وشو دا سه اول سیکشن چې ده دا کوم نوې سیکشن چې اخلي دا زور سره لینک کی اوس دې سیکشن کې د الف ب ت واغسه د دویم سیکشن کې ما څه اخلي زم چې دا غي سره لینک نه بيخي سوچ ختم شي ته به شو کې دا سیکشن 2 کې به ودرېږي سیکشن 2 کې او ورته لینک ټو پریویس د تیر سره لینک ده د تیر سره چې ده لینک ده نو دینه چک ختم کا دا تیر سره لینک نشو نور بارز کې ډبل کلیک کا اوس وګوره اوس دلته الف ب ده او لاندې ت ده نو زه دا ډاکومنت ته راځم دې سیکشن کې دویم سیکشن کې ولاړم اوس پاس سړی سړی کنه لري لینک نه لري تا ختم کو زه دې سیکشن کې ولاړم او د پیج نمبر ته راځم او فارمیټ پیج نمبر اخلم نو دې ځکه به 1 2 3 ورته وکې کم او کم نه شروع شي یو ولیکا اوکې نو ګوره شروع شو پاس بچ شي الف ب او لاندې شي 2 1 2 واټر مارک هم هیډر هم د کار کوي مثال تراله هیډر کې د کلیک او هیډر کې ولیکا مثال لگا سه ولیکا کمپیوټر کلاس کمپیوټر کلاس دی ولیکا نو دا کمپیوټر کلاس دی اول سیکشن کې ولیکو دویم سیکشن کې نشته دی ځکه ته لینک ختم دی کنه نو دې ځکه به ځان ته بل هیډر ولیکا امدا سه ټول کیسې په دې ترتیب دی یو واټر مارک لګ بدل لې هغه د سره زین زړ ته راځم او ډیزاین ټیپ ته او به راځم واټر مارک ته او دا ډو ناٹ کاپی کس خپل خو واټر مارک والو او پښتو کې اخلم او رنگ چې د سور ښکار شي مونږ ته اوس دا پاس صفو کې دی اول سیکشن کې دی دویم سیکشن کې دی دریم سیکشن کې دی نو دې کې اوس شي کې لینک ټو پریویس دی مواله دی نو به ته شو کې دا دویم سیکشن شو نو زه په دې هیډر ساحه کې ډبل کلیک کوم پاس سیکشن 1 لاندې سیکشن 2 اوس د دویم سیکشن کې دا هیډر چې دی دا به کلیک کې او فارمیټ ته به راشي ډیزاین ته راشي فارمیټ ته راشي او دا ایډیټ ټیکس دا به وکي کې اوس به ته ټیکس ولیکي مثال دویمه برخه یار شي چې لیکي زه لیکم دوهم اوکے کا نو دا دویم شو بارز کې ډبل کلیک پاس سیکشن چې پاس واټر مارک اصلي شو او لاندې دویم سیکشن کې چې ده دوهم شو نو دا د دوه رقم دو صفو یا د دوه واټر مارک یا د دوه هیډرو طریقہ ډیر اسانه ده به ارته یم تاسو بګنګ شوی دا ویډیو اول وګورئ ځان په صحیح پوي کوي او دویم ځل چې تاسو پریکټیس کوئ نو دا لړ شکل باندې ځان ته وګورئ زه راځم ورډ پروګرام ته او به تاسو صفحه خلاصوم لګ لیکل کوم
سیکشن مونږ ویلې مونږ راځو که دا ډاکومنټ څو برخو ویشو نو مونږ سیکشن اخلو ته 2 3 4 5 6 10 هر څو سیکشن اخیستلی شي بیا په اسانۍ سره هلته تللی شي په اسانۍ سره 2 برخې لکه واټر مارک هیډر پیج نمبر دا ته داخلولی شي. نو زه راځم چېرته لیاوټ ته مثال کمې صفحې کې چې سیکشن اخلي مثال د اوله صفحه شوه او لاندې دویمه صفحه شوه که څوک درته وي چې اوله کې بیخي صفحې نمبر مو ورکړه درېیمې صفحې نه شروع کړه نو سیکشن نیم که اول او دویم کې صفحې شمېر مه ورکوه د دویم سیکشن نه صفحې شمېر شروع کړه. نو په دې ترتیب زه یم چې د بلې صفحې کې سیکشن واخلم نو دلته به ودرېږي بریکس ته به راشي او نیکسټ پیج به وکېږي نیکسټ پیج سره څه کېږي همدې ځای کې دا صفحه پرې دي او د بلې صفحې کې سیکشن شروع کېږي دې صفحې کې سیکشن شروع شو که زه اوس ډبل کلیک هم پاس سیکشن 1 لاندې سیکشن 2 دریم سیکشن هم اخیستلی شي مثال دا 2 صفحې اوس دې نه پس چې دی نوی سیکشن شروع کېږي نوې برخه نو ته بیا بریکس ته راشه لیاوټ ټیب ته بریکس ته به راشي بیا به نیکسټ پیج وکېږي بلې صفحې کې بیا سیکشن اخلي نو که زه اوس ډبل کلیک هم پاس سیکشن 2 لاندې سیکشن 3 او که غواړې دا سیکشن 3 چې دی ټونه بدل شي د لینک ټو پریویس باندې کلیک کوه ختم شو پاس بیل سیکشن 2 او لاندې سیکشن 3 خپلو سره لینک نه دي نو په دې ترتیب دا واټر مارک درس پکې شی کوه داخل کوه. ښه لاین نمبر دی تاسو د کرښې نمبر هم ښیي ته څومره کرښه کې لاین نمبر د کرښو شمېر هم ښیي اوس په دې کلیک د لاین کنټینیوس جاري واخله تا ته به شی ښیي د صفحې شمېر ښیي د کرښې شمېر ښیي ګوره دې هغې سیکشن کې ولاړم سټارټ شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او ګوره د دریم سیکشن کې بیا نشته دی زه کنټرول هوم ته ځم هم د اول سیکشن کې ودرېږم او لاین نمبر اخلم کنټینیوس نو دا چک کېږي 1 2 3 4 په همدې ترتیب 10 بلې صفحې نه 10 18 نو دا د کرښې شمېر درته ښیي که ته کنټرول جی ووهې بوټو او زه ورته یم لاړ شه څوم نمبر کرښې ته دریم نمبر کرښې ته لاړ شه بوټو وګوره دریم نمبر کرښې ته به دې راوړي دا وګوره موس په دریم نمبر کرښه کې څه کېږي کرسر پرې کېږي که زه یم چې څه شو شي دا خو 21 بېرته د اولې نه شروع شي هره صفحه بېرته اول نمبر نه شروع شي د لاین نمبر سره شه ریسټارټ ایچ پیج نو څو ګوره 1 2 3 4 5 6 بیا 1 2 3 4 5 6 بیا 10 18 دلته موږ سیکشن بدل شوی ځکه دا دی نو په دې ترتیب شی شو دغه را که زه لاین نمبر ته راغلم زه ورته یم ریسټارټ ایچ سیکشن هر سیکشن شروع کوه په دې باندې کلیک کوه اوس 1 2 3 6 10 او 2 3 دې پسې بل سیکشن موږ شروع کړی وصول نه وصول الله نو دا پاتې دی نو په دې ترتیب دا سیکشن موږ هغه څه کې د صفات د کار سیکشن نه شروع کې ښه دې کې به دومره نشته هایپینیشن دی او دا نور دا به صفات دی سبا ته ریفرنس ټیپ د ټول راشي دا د عنوانونو لیست د دې کې څه مشکلات راځي فوټ نوټ او ان نوټ دا څه کیسې دي ځان حاضر کې ټول